خیم ان دا تلی کوم ودرېګا ان باندې دې نه پوهېږم سړی ان مین باندې چې زه پوهېده زه به کلي کې ناست وی چې ته دفتر کې به ناست وې خاطر زما خبره خو واوره کنه دا ته خیم چې شی راته ښې نوم نوم کم دی نوم خو راته نه ښې لیکن راته ښې صحیح ده بس دا وګوره چې دا سره لیکلي راځي کنه بس پوهېږه چې دا زه یم صحیح شو والله که پوهېږم زړګا یار زه په نامې چې تصویر ماته بدل کړي زه دې په هغه تصویره څټله چې دې کتلي و داسې چې مخ کړی دی هغې به نه سره پوهېدم نور چې تصویر اوس بدل کړي نه پوهېږم یار غني بابا ته څه شی لیکي غني بابا ته ورشه دې ته کمنټ وکړه چې دا راته ووایي چې ته څه شی لیکي ماته کمال خان ویلکم غني بابا ما ډېر تعریف اورېدی الټه دې او هو غني بابا دې چې په دې پوهې شي نو بس ټیک ته کړله الټه دې که سیده دې شکیل پې پوهېږي شکیل ګوره هوښیار دی که نه شکیل ته نور هوښیار یې که نه څه شی هوښیار یم چې اوس هوښیار وی نو تا به ما ته لس رینګونه کولی دا که ما وایي چې دا کدوسري ته خو ما مفتي وده چې اوس ولې راته راویښ دي کدوسري ته ما ویلي چې زه به ستا انتظار کوم راشه کدوسري اوس زما لایف نه و چې ته یې لګیا دی مننه غني بابا زه درته څه وایم چې زه نه پوهېږم په کامنټ باندې سړیه سار مې ټایرونه بدل کړي ګوره ټولې چمړې مې د لاسونه تلي زه څه پوهېږم زه خو بس د ټرک ډرایور یم صفا خبره دا خو ټایرونه بدل کړي که نه شکیله دا بیا دې نن څنګه دوباره شکیل دې بدل کړی معیاره یو ګټې ته مې ټایر سیټ کو ټایر مې وشلو پیسې هم رانه کاټ کړې 300 ریاله برانډ والا ټیرونه دی واچولو ویلکم بیک غني بابا والله نه پوهېږم غني بابا خو دلته ما سه ناستی دی تاله څنګه در که والله نه پې پوهېږم زړګا چې ټولو ته سلام ډېر نایس انسان دی ځکه داسې زه ګیم لګوم خو بس کله کله د دې ټیره موسټلي کیسته کچې ته واوړي پوهېږم په کامنټ زړګا زه ډېر عجب سړی یم زه په کامنټونو مامنټونو څه پوهېږم یا مننه زړګا یار فالو کړی یار الله دې ژوندی لر والله دومره د غټ لیول خلکو زه فالو کړی یم والله 15 کې لیول دی زه یې فالو کړم یا مه خرابېږي جار زه تا ته وایم چې زه ملنګی سړی یم نو تی نه منې ښځه پنشمنټ به کوې که نه به غټ سړی پورې لاړلې نن مې ټوله ورځ پنشمنټ یې کړي تم را باندې پنشمنټ وکړه زه څه به ووایم درته نو زه غټ سړی تللی یم زه خو تا ته ما څه ویلي مننه زړګا نه لاړې غټ سړی شو نه وکړې ولیکه غني بابا نه پوهېږم پې ډبل ټیپ کوئ زړګا ټول گایز ډبل ټیپ کوئ ټول ښه شکیله زما خبره واوره زه ټوله ورځ خلکو سره ګیمونه لګوم زما انټرنیټ خرابي چې زه د شپې تا سره ګیم ولګوم زما انټرنیټ ټیکي دا څه چل دی دا زما سیګنل پورا کار کوي انټرنیټ سیګنل خو زه یم که نه بیا خو خود کار کوي ته بجلی نه یې ختم هغه ورځ چا ته خپل لاسونه ښودل زړګا په کامنټ نه پوهېږم زړګا دلته یو ګول دوه ګوله راوله چې صرف دا جنۍ د راته نامه والې په کامنټ چېرته والله که نه په پښتو پوهېږم نه په انګلیش پوهېږم سیده ساده سړی یم زړګا قسم دی که په یو شي هم پوهېږم ګنې ستاسو کمنټونه به ما ټولو ویلی خو غني بابا مننه زه د بل نه نامه یې زه کومه نامه والم ښه ویما بل ورځ سندل کیسه راغستې وه زه دې په لایف کې ناسته وم ما چې درته وخندل ویلکم لو یو کومه کیسه ټول سکرین وټکوئ کومه هغه اسلام آباد والا کیسه هغه جنۍ چې خوښه مې ده هغه خو مې خوښه ده خدای نیکبخت مړه شکیله خو چې دوه هفتې بعد سره ملاو شم نوې جنۍ دي خو اول سندل خټک وه اوس دا دې خوښه شوه
سندل خو مې د زړه نه خوښه ده کنه تا ته خو ما زر پیری ویل چې زړه کې دننه ده او دا زړه د پاسه ده نو هغه چاوله چپلو والا بیا څوک دا راته ووایه غټ بچی دی په نه پوهېږم کمنټ باندې زړګا ته اوس پته نشته چې شی لیکي زړګا زه په کمنټ باندې نه پوهېږم ماکس ته لګوله زړګا باس تصویر د لګولی که څه امریکې کې یم د افغانستان همدغه څه جنډه د لګوله زړګا په کمنټ نه پوهېږم سیده ساده سړی یم مننه خو بیا هم بالکونو مننه یار چې ما غریب هم څوک دومره پالو کوي کیا بات ہے تیرا والله غټ خلک غټان خلک هم ما پالو کوي ښه وایه اوکې دغه شي به دې ښه پوهېږم ها وایه بابا ما ته څه ویلې ویلکم خبره واوره کومه جینۍ کوي مړه غم تا ورته ویډیوګانې ښودلې ویلکم زمان تا ورته ویډیوګانې ښودلې تاسو ما ویلکم وکړو که نه بابا تاسو پوه نه شوئ تا ورته ویډیوګانې ښودې چې دا جنۍ د ډویټ مې ورسره کړی د فلانې چل دی ډمکانې چل دی هغې ته خو ډویټ کوم هغې څخه مې ډېرې ویډیوګانې جوړې کړې गाइस आप लीड पुश की ना स्कोर पुश की है ख्वा हाँ और दादा तो एक रोजगार दे संग रवाने शकील वक्त साहत दे संग तेरी की मुसाफरी दे संग रवाने दा वाला तूलाیم الحمدلله گزاره کوم زړه مې ډېر تربت دی والله ولی تنګ دی زړه مې والله نه پوهېږم یار چې څه لا تنګ دی دنیا نه مې زړه موړ شو یار زم چې سره د دنیا ته راغلی نه وی نو پاتې چې اوس پکې زوړ شي اوس وایي چې د دنیا ته راغلی نه وی داسې حساب نه یې که نه مړې والله دا زموږ څه زندګي ده کله خبرې کوه او کله څه کوه او کله څه وایي درته څوک ټوله ورځ یې لګیا ځان څه قسم دی د لیوني په شانتې ځان څه لګیا یم او ګاډي څه لګیا یم کله ویم ګیر واله کله ویم ګیر ماله کله ویم راکوشه کله ویم وخیجه دغه قیسې دي زما نو ته خلکو څه خبرې کوي غني بابا وایي داسې خبرې مه کوئ غني بابا وایي داسې خبرې مه کوئ تنګ شو زړګا والله پار شي ستړي شو الحمدلله پیسې هم لاس له راځي به دومره راځي چې زموږ کار کوي جامې پیزار هر څه ډېر دی خو بس ځینې ټیم کې تنګ شم یار زم چې سړی ځان ته به د ککرۍ کېږدي او بار یې وباسي د هر څه په ایمان داسې مه وایه لطیف وعلیکم السلام ګایز ډبل ټاپ وکړئ که نه پلیز یار مړه شکیل ته ولې دونه خپه کور ته در یاد شوی دی مسافرۍ نه تنګ شوی نه والله که کور راته چرګوړی هم یادېږي صفا خبره کور خو نه خو ما نه ای ټي ایم جوړ شوی تنخوا واله مغو ته پته چې په دې تاریخ کې تنخوا اخیستې پیسې راولېږه کور په ما څه کوي دا خو غلطه ده که نه ما ته پته ولګه د ستا ګیله د څه خبره ده ستا ګیله د دې خبره ده چې لکه تا نه تپوس نه کوي او بس تا تنخوا سره یې تشکار دی پوس نن سبا نن سبا چې پیسه درڅی هر څه د خپل دی او چې پیسه د سنۍ قسم دی که څوک د کریله هم ګڼي خو بس دا هم شکر دی نه وایم دا هم شکر دی چې په دې پیسې خو هم ځان له عزت جوړ کړی په کور کې هم عزت شته په هر ځای کې عزت شته لږې ډېر